د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ثور اتمه د کمونیستي رژیم د ړنګېدو تاریخي ورځ ده. اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه ورځ د افغان ملت د بري، ازادۍ او ژغورنې ورځ بللې او د جهادي ارمانونو د پالنې او ساتنې ډاډ یې ورکړی دی. کابل ښاروالۍ وایي چې د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د 280 میلیونه افغانیو په ارزښت 3 عامه او خصوصي پروژې پلي کوي. دغې پروژو کې سوداګریز مرکزونه، د وچې میوې نندارتونونه او د پیر او پلور لپاره د معیاري مرکزونو جوړول شامل دي. د افغانستان بانک وایي افغانستان کې د پولي وضعیت ښه والي او معقولو مالي سیاستونو د تطبیق په تړاو د نړیوال بانک د وروستي راپور هرکلی کوي. د یاد بانک په وینا د تحلیلونو پر بنسټ له دې ډول راپورونو څرګندېږي چې افغانستان ښه لوري ته روان دی او اقتصادي مسایل یې په ښه ډول مدیریت شوي دي. د کوچني اختر له پای ته رسیدو وروسته د چارو ښه پیل په موخه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د دې وزارت له کارکوونکو او افغان ډیپلوماتانو سره غونډه کړې. مولوي امیر خان متقي په دې غونډه کې ویلي نړۍ کې افغانۍ یوازینۍ کرنسۍ ده چې د ډالر په مقابل کې ارزښت لوړ شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 14 لمریز کال کې د 22 میلیونه ډالر په ارزښت 9 ټنه زعفران بهر ته صادر شوي. د یاد وزارت په وینا د صادر شویو زعفرانو ډیره برخه د هوایي دهلیز له لارې هند، متحده عربي اماراتو او چین ته صادر شوي دي. په تیره اداره کې د ډاکټر عبدالله مشاور او د حزب وحدت اسلامي افغانستان غړی محمد ایوب رضوي د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې خپل هیواد ته راستون شو. د سټنډرډ ملي ادارې په تیر یو کال کې کم او زیات 2 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یاد ادارې عمومي رئیس الحاج ملا فیض الله تمیم پر کیفیت د ټینګار ترڅنګ ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په هیواد کې د بې کیفیته توکو د عرضې تولید او تورید مخه یې نیولې ده.